دا یو روز سوال کړی دی چې یو کس د سحر د منځه نه بعد سحر منځو کی او چې کله کور ته راشي نو په کپړو باندې د مني اثرات ویني د مني اثرات وي نو د ده څه حکم دی؟ الجواب چې کله یو انسان د سحر منځو کې او کور ته راشي او دی د سحر د منځه نه بعد اوده شوی نه وي دا پکې یاده کړي چې د سحر منځه نه بعد اوده شوی نه وي او دی بیا په کپړو باندې د منۍ اثرات ویني نو مونځ یې صحیح نه دی ځکه چې د جنابت په حالات کې مونځ کړی دی او یقیني په دې ده ځکه چې دی د منځه نه بعد اوده شوی نه دی. که چېرته یو سړی د سهار د منځه نه بعد اوده شي او بیا راپاڅېد او په کپړو باندې د منۍ اثرات ولیدو اوس دې شک کې دی چې دا د سهار منځه نه مخکې هم داسې وه که نه اوس نو بیا اصل دا دی چې دا دقه وروستني خوب سره ده او مونځ څه شو؟ مونځ صحیح دی. داسې هم کیدی شي بل مثال یې پرې وواله لکه یو سړی دی هغه په دې شک کې دی په کپړو باندې اثرات د منۍ ولیدو چې دا به د دې تېر شوي شپې که هغه مخکینۍ به وي نو اصل دا دی چې دا د دې نږدې شپې دي نو هغه مونځونه وشو اوس د نږدې شپې نه بعد چې کوم تا کړي دي هغه بیا به واپس کې نو ځکه چې دا یقیني ده او شکل اعتبار نشتی د طهارت په مسایلو کې لکه پیغمبر وسلم حدیث کې په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې تاسو کې یو سړی په مانځه کې داسې څه محسوس کړي څه اواز واوري د خېټې نه او په دې خېټه کې هسې کړ کړو شي نو دی دې د مانځه نه نه وځي چې څو پورې اواز نه اورېدلی یا پې بین نه یې لګېدلی والله اعلم.